حجرې د ساختمانونو او همدارنګه د هغوی د وظایفو څخه یې را شروع کوو. که چیرې تاسو دغه شکل ته وګورئ، په دې شکل کې موږ او تاسو مکمل یو څه شی لرو، یو د حجرې هغه کوم ارګانیلونه پر اینر ممبران باندې یو ساختمان شته چې دې ساختمان ته چې ویل کېږي لامینز. لامینز خپله څه شي دي؟ لامینز خپله پروټینونه دي. دغه پروټین په څه شي کې رول لري؟ کېږي رایبوزوم خپله د چیش څخه جوړ دی. په دې موږ او تاسو پوهېږو چې رایبوزوم چې دی دا د چیش څخه جوړ شوی دی، دا د آر ان ای او همدارنګه د ځینو سمال پروټینز یا هم د ځینو کوچني کوچني پروټینونو څخه جوړ شوی دی. ګلوکوز پر شپږم کاربن چې کوم د ګلوکوز د فاسفیټ ګروپ دی، هغه د هغه انزایمونه دغه وظیفه لري چې دا څه په کوي ریموو کوي، ایسته کوي یې ځینې. نو کله چې د ګلوکوز د شپږم کاربن څخه د فاسفیټ ګروپ ایسته سو، نو د دې څخه خالص ګلوکوز جوړیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. نبی مدثر یم. نن موږ او تاسو د سیل سټرکچر ان فنکشنز یا د حجرې ساختمان او د هغه د وظایفو په اړه باندې په دې ویډیو کې بحث کوو. په دې ویډیو کې موږ او تاسو زده کړو چې د حجرې ساختمان سره کم دی او په دې کې چې کوم ارګانیلونه دي دغه هر ارګانیل سره کم ساختمان لري او د هر ارګانیل وظیفه څه شي ده. راځو د حجرې د ساختمانونو او همدارنګه د هغوی د وظایفو څخه یې را شروع کوو. که چیرې تاسو دغه شکل ته وګورئ، په دې شکل کې موږ او تاسو مکمل یو څه شی لرو، یو د حجرې هغه کوم ارګانیلونه چې دي او همدارنګه د حجرې سره کم جوړښت دی او تقریبا د هر ارګانیل سره کم جوړښت دی. دا ټول تاسو کولی شئ چې مثلا په دې تصویر کې وګورئ. نو په دې ویډیو کې به موږ او تاسو پر دغه هر یو ارګانیل باندې جلا جلا بحث کوو. د هر یو ارګانیل هغه کومه وظیفه چې د جوړښت چې دی هغه ټوله به په جلا جلا ډول سره زده کوو. لومړی راځو د سیل سټرکچر ان فنکشنز. په دې ویډیو کې موږ او تاسو لومړی د چیش څخه را شروع کوو، د سیل نیوکلیس او همدارنګه رف اندوپلازمیک ریټیکولم څخه را شروع کوو چې په حجره کې لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته وویله چې مختلف ارګانیلونه موجود دي او هر ارګانیل ځان ته جلا ساختمان لري او هر ارګانیل چې دی هغه خپل ځان ته څه شی لري، جلا جلا وظایف لري. چې د دې د جملې څخه هغه لومړی ارګانیل چې پر هغه باندې موږ او تاسو په نننۍ ویډیو کې بحث کوو هغه نیوکلیس یا هم هسته چې ورته ویل کېږي. نیوکلیس یا هسته چې د دې ته په خپله د نیوکلیس ته یا هم هستې ته دې ته د یوې حجرې یا هم د یو سیل د دې برین ورته ویل کېږي یا د دې سینټر ورته ویل کېږي، د دې هغه اساسي برخه ورته ویل کېږي. ولې په دې خاطر چې د حجرې یعنې ډېر کارونه چې دي هغه په خپله همدلته کنټرولېږي او همدارنګه همدلته سرته رسېږي. نو په دې خاطر دا چې دی د یو حجرې یو ډېر اساسي ارګانیل دی، ځکه دې ته خپله چې وایي ځکه دې ته چې ټول کې برین اف د سیل یا هم د حجرې مثلا هغه سینټر یا هم اساسي برخه ودې ته ویل کېږي. راځو په د نیوکلیس د برخو څخه را شروع کوو چې یو نیوکلیس یا هم یو هسته چې ده دا په خپله کم د مثال په توګه سره برخې لري یا مثلا دا کم پارټس لري او دغه هر یوه وظیفه څه شي ده. په دې کې که چیرې تاسو وګورئ موږ او تاسو د حجرې نیوکلیس یا هسته چې ده تقریبا دغسې شکل لري چې په دې کې لومړی شی که تاسو چیرې نوټ کړئ هغه د دې پر شاوخوا باندې دغه ساختمان دی. د دې پر شاوخوا دې ساختمان ته وګورئ، دغه ساختمان د دې پر شاوخوا چې دی دې ته په خپله څه شی ویل کېږي؟ دې ته موږ په خپله دا هم ویلی د نیوکلیس ممبران هم ورته ویلی سو. خو دا چې دغه خپله دغه ممبران چې دی دا په خپله د دوو ممبرانس یا هم د دوو حجروي غشاو څخه جوړ دی، د دوو ممبرانو څخه جوړ دی. یو چې دی هغه د دې اینر ممبران دی او بل چې دی هغه د دې اوټر ممبران دی. نو په دې خاطر موږ دې ته د دې شنو نوم ورکوو، په دې خاطر دې ته نیوکلیر انویلپ ورته ویل کېږي. نیوکلیر انویلپ خپله چې ته ویل کېږي راځه پر دې باندې هم بحث کوو د دې هغه وظایف چې شي دي. نیوکلیر انویلپ ته که چیرې موږ راسو دغه انویلپ موږ او تاسو په پښتو کې داسې معنا کوو چې د مثال په توګه سره لکه یو لفافه یا داسې یو شی چې مثلا په هغه کې نور شیان څه پسې وي، پیچل سوي په هغه کې ځای پر ځای سوي. نو دغه کوم ساختمان چې دغه نیوکلیس یا هم د هستې پر شاوخوا دی دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته نیوکلیر انویلپ ویل کېږي. اوس دا نیوکلیر انویلپ چې دی دا د دوو برخو څخه جوړ شوی دی. یو د دې دغه برخه ده چې دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته یې اوټر ممبران ورته ویل کېږي. دې ته څه ورته ویل کېږي؟ اوټر ممبران ورته ویل کېږي. ممبران به زه فقط د ام په توري سره ولیکم. او دغه دننه کومه برخه چې ده دغې برخې ته بیا څه ویل کېږي؟ دې برخې ته بیا اینر ممبران ورته ویل کېږي. دې ته څه ویل کېږي؟
دته انر ممبران ویل کېږي. اوس دغه انر ممبران او اوټر ممبران چې دواړه سره یو ځای سي د دې څخه باید شي جوړیږي د دې څخه نیوکلیر انولپ جوړیږي. نو موږ په لنډ ډول سره داسې هم ویلای شو چې نیوکلیر انولپ چې دی په دې کې دوه دانې ساختمانونه موجود دي. یو چې دی دا په خپله د دوو ساختمانونو څخه جوړه ده، یو چې دی د دې اوټر ممبران دی هغه ممبران چې هغه د سایتوپلازم وخواته دی، او یو چې دی هغه ته د دې چې ویل کېږي انر ممبران ورته ویل کېږي چې هغه په خپله د نیوکلیس دننه طرف ته دی یا هم د دې انساید طرف ته دی. اوس په دې ځای کې اوټر ممبران چې دی هغه خپل ځان خپل وظایف لري او انر ممبران چې دی هغه خپل ځان ته جلا وظایف لري. که چیرې موږ لومړی راسو اوټر ممبران ته یا دغه نیوکلیس یا د هستې دغه کوم بهرنی ممبران چې دی یا هم د بهرنۍ برخه چې ده دغه برخې ته که چیرې موږ راسو لومړی دا برخه چې د خپل په ځان کې عموما دغه یو شی باید ستاسو در سره په یاد وي چې دا برخه خپل په ځان خپل د دې سره نږدې چې شي دی د دې سره نږدې رایبوزومز اټچ دي. رایبوزوم چې ته ویل کېږي دا موږ تاسو په راتلونکي کې هم وایو په رف اندوپلازمیک ریټیکولم کې به هم زه تاسو ته وایم دغه رف اندوپلازمیک ریټیکولم ته که چیرې تاسو وګورئ دوی په خپل سرفیس یا په خپل سطحه باندې چې شي لري دغه زرغون یا هم د ګرین سټرکچرز چې تاسو وینئ دا زرغونه ساختمانونه چې وینئ دا په خپله رایبوزومز دي چې دا عموما د چی سره ټچ وي دا عموما د نیوکلیس د اوټر ممبران سره دا څه پسې وي ټچ وي دا چې د دې وظیفه چې شي دا او بیا وروسته د دې څخه کم کار اخیستل کېږي پر دې باندې هم بحث کوو. نو دغه کوم ساختمان چې دی دا په خپله د چی سره ټچ وي د دې د اوټر ممبران سره د نیوکلیر انولپ د اوټر ممبران یا هم د بهرني سرفیس سره دا سره کم وي ټچ وي. صحیح دی؟ او همدارنګه اوس نو د دې دغه اوټر ممبران چې مثلا دا د رایبوزوم سره ټچ وي د دې هغه فایده چې شي ده موږ او تاسو راځو دغه شی ته دا ډېر مهم موضوع ده. راځو په دې ځای کې نیوکلیس یا هم هسته چې ده په دې باندې موږ او تاسو پوهیږو چې نیوکلیس یا هم هسته کې مثلا دوه دانې کوم د مثال په توګه سره کوم پروسسونه چې دي هغه سرته رسېدلی سي چې یو پروسس ته ریپلیکیشن وایي او بل پروسس ته چې وایي ټرانسکریپشن ورته وایي. ریپلیکیشن هغه پروسس ته ویل کېږي کله چې د یوې ډي ان اې څخه بله ډي ان اې جوړیږي او همدارنګه ټرانسکریپشن هغه پروسس ته ویل کېږي کله چې د ډي ان اې څخه ار ان اې جوړیږي. صحیح دی؟ نو په دې ځای کې که چیرې موږ او تاسو وګورو په نیوکلیس یا په هسته کې مثلا د ډي ان اې څخه چې شي جوړه سوله د ډي ان اې څخه د مثال په توګه سره د دې څخه ار ان اې جوړه سوله ښه د دې څخه مثلا ام ار ان اې جوړه سوله دغه ام ار ان اې چې ده دا د نیوکلیر پورز یا هم دغه هستې په انولپ کې چې مثلا دغه شاوخوا تاسو دغه ساختمانونه وینئ دې ته چې ویل کېږي نیوکلیر پورز ورته ویل کېږي چې دا د هستې په ممبران کې یا هم په حجروي غشا دې ته نشو ویلی د دې دغه کومه غشا چې ده د هستوي غشا چې ده د دغې هستوي غشا کې دغه سوري موجود وي چې د دې څخه چې ترانسپورټیشن چې دی د سایټوپلازم او د نیوکلیس ترمنځ رامنځته کېږي. نو دغه ډي ان اې چې کله مثلا ترانسکریپشن سرته ورسېدی د دې څخه ام ار ان اې جوړه سوه دغه ام ار ان اې بیا خپله د چی سره بایند کېږي د رایبوزوم سره او په رایبوزوم کې د هغې ټرانسلیشن سرته رسېږي چې بیا هغه کوم پروټین یا هم مثلا کوم پروټین چې باید مثلا جوړ سي هغه پروټین بیا مخکې پروسه ده پر هغه باندې بحث کوو بیا وروسته هغه جوړېږي. نو دغه د اوټر ممبران دغه چې شي سوله امپورټنټ سو چې په دې باندې رایبوزومس موجود وي کله چې مثلا د نیوکلیس څخه ام ار ان اې راووځي د نیوکلیر پور د لارې نو دا چې شي کېږي د رایبوزوم سره اټچ کېږي او بیا د هغه څخه وروسته کوم ټرانسلیشن چې دی هغه سرته رسېږي. نو لومړی شی خو دا سو د دې چې په اوټر ممبران سره چې شي اټچ وي د اوټر ممبران سره رایبوزومز اټچ وي کوم چې په څه شي کې رول لري د ام ار ان اې په ریسیو کولو کې او وروسته د هغه په ټرانسلیټ کولو کې رول لري. همدارنګه د دې څخه وروسته کله چې مثلا دغه ډي ان اې چې ده د مثلا ترانسکریپشن سرته ورسوي او د دې څخه ام ار ان اې جوړه سوله مسنجر ار ان اې ځینې جوړه سوه مسنجر ار ان اې چې کله دلته راسي نو په دې کې چې سرته رسېږي دلته ټرانسلیشن پروسس سرته رسېږي او د هغه څخه وروسته بیا دا رف اندوپلازمیک ریټیکولم ته دا څه به کېږي انتقالېږي. همدارنګه لکه څنګه چې مثلا اوټر ممبران چې دی د دې ما تاسو ته ویلې چې هغه یو مهم شی چې دی هغه دا دی چې د دې سره رایبوزومز اټچ دي دغه رقم انر ممبران هم خپل ځان ته چې شي لري خپل ځان ته مختلف وظایف لري.
د دې څخه د جملو څخه مختلف ساختمانونه خپل پر ځان باندې لري چې د هغوی د جملې څخه یو تر ټولو مختلف مهم ساختمان چې دی هغه دغه ساختمان که چیرې تاسو وینئ د کوم سپین رنګ ساختمان چې دی چې مثلا دا خپل راوتلي ساختمانونه لري دغه سپین رنګ ساختمان چې دی دې ته چې ویل کېږي دې ته لامینز ورته ویل کېږي یا دې ته خپله لامینز پروټین ورته ویل کېږي صحیح دی دا پروټین څه وظیفه لري او دا پروټین چې پر د اینر ممبران باندې موجود دی یعنی پر اینر ممبران باندې موږ څه شی لرو پر اینر ممبران باندې یو ساختمان شته چې دې ساختمان ته ویل کېږي لامینز خپله څه شی دی لامینز خپله پروټینونه دي دغه پروټین په څه شي کې رول لري د دې پروټین هغه تر ټولو مهم رول چې دی هغه د مثال په توګه په سیل ډیویژن کې د دې رول دی سیل ډیویژن موږ تاسو پیژنو چې سیل ډیویژن چې څه ویل کېږي سیل ډیویژن حجروي ویش ته ویل کېږي کله چې حجروي ویش سرته رسیږي نو دغه لامینز پروټین چې دی دا په هغه کې څه لري مهم رول لري دغه لامینز پروټین چې دی دا په خپله د څه سره څه رقم دی په سیل ډیویژن کې دی رول لري دا دغه پروټینز چې دی د لامین کوم پروټین چې دی دا د کروماتین سره انټراکشن کوي د کروماتین سره دا انټراکشن کوي او د هغوی په دغه کوم سیل ډیویژن پروسس کې چې دوی کوم جلاوالی دی په هغه کې دا څه کوي په هغه کې دا مرسته ورسره کوي او دا خپله دغه لامینز چې دي یا همدارنګه دغه رایبوزومز چې مثلا پر اوټر ممبران باندې اټاچ دي دا ټوله د نیوکلیر انولپ دغه ساختمان دی یعنی ټوله دغه څه دي ساختمانونه دي چې په دې پسې په نیوکلیر ممبران پسې دا ټوله څه دي مربوط دي همدارنګه د لامینز پروټین لپاره که مثلا موږ یو بل سټیټمنټ ووایو د مثال په توګه داسې چې لامینز پروټین چې دی دا په خپله دوی څه کوي لامینز پروټین د ډي ان اي د ډي ان اي همدارنګه د هیسټون پروټین سره د ډي ان اي سره چې مثلا په کوم چې مثلا ډي ان اي په خپله پر هیسټون پروټینز باندې سره کم کېږي راڅرخېږي نو دا د ډي ان اي او د هیسټون پروټین سره دا په خپله اټچ کېږي کله چې دا د هغوی سره اټچ سوله نو د هغه په د سیل ډیویژن په جریان کې دا د سیل ډیویژن چې دی دا په خپله څه کوي کنټرولوي نو دا هغه د لامینز یا هم د اینر ممبران کوم ساختمان چې دی دا د هغه امپورټنس یا هم ارزښت دی او تر څنګ د هغه وظیفه سوله چې دا څه وظیفه لري همدارنګه یو بل شی چې ما مخکې هم یادونه وکړله هغه د نیوکلیر پورز دغه نیوکلیر پورز که چیرې تاسو وینئ یا هم داسې ورته ویلی سو چې هستوي مثلا سوري چې کوم موجود وي په هسته کې چې کوم سوري موجود وي دغه پورز چې دی یا هم دغه نیوکلیر پورز چې ورته ویل کېږي دا په خپله په نیوکلیر انولپ کې موجود دي چې د نیوکلیر انولپ کې د دې هغه وظیفه مخکې هم ما تاسو ته یادونه وکړه چې د دې تر ټولو مهمه وظیفه چې ده هغه چې دی هغه ترانسپورټیشن دی د دې تر ټولو مهمه وظیفه چې ده ترانسپورټ دی یعنی څه رقم ترانسپورټ د نیوکلیس او د سایټوپلازم ترمنځ یا د سایټوپلازم او د نیوکلیس یو شی چې د نیوکلیس څخه د باندې راوځي دغه نیوکلیر پور د لارې راوځي او کله چې یو شی مثلا خپله بیرته نیوکلیس ته یا هستې ته ننوځي هم دغه نیوکلیر پور له لارې دغه څه رقم کېږي دننه ننوځي نو د دې هغه تر ټولو مهمه وظیفه چې سوله هغه چې سوله هغه د ترانسپورټیشن او دا خپل ځان کې چې شي لري ځینې خاص ترانسپورټرز لري چې د هغه ترانسپورټرز په واسطه سره هم ځینې مواد چې کېږي دننه ننباسي او ځینې مواد د باندې راوځي چې دا مواد خپله کېدلی سي چې آیونز وي کېدلی سي پروټینز وي کېدلی سي نیوکلیوټایډز وي او داسې نور شیان چې د سایټوپلازم او د نیوکلیس ترمنځ د دې چې کېږي هغه ترانسپورټ یا هم د انتقال رامنځته کېږي نو دغه نیوکلیر پورز له لارې رامنځته کېږي چې دا په خپل ځان کې بیا ځینې خاص ډول پروټینونه هم لري ترانسپورټرز هم لري دغه په واسطه سره بیا دغه ترانسپورټیشن سره کېږي په سموتلی ډول سره په اسانه ډول سره دا سرته رسیږي د هغه څخه وروسته که چیرې موږ دغه نیوکلیس یا د هستې دننه ولاړ سو دغه کوم ژیړ رنګ ساختمان چې تاسو وینئ راځو دغه ساختمان ته دې ته په خپله چې ویل کېږي دغه ساختمان ته راځم په دغه ساختمان دلته په تاسو تشریح کوم دې ته په دغه ساختمان ته موږ تاسو نیوکلیولس ورته ویل کېږي دې ساختمان ته چې وایي نیوکلیولس وایي اوس نو د نیوکلیولس وظیفه چې شي دا په څه کې رول لري او د دې څخه په څه کې استفاده کېږي ګورئ نیوکلیولس ساختمان چې دی دغه ساختمان لومړی خو باید تاسو دغه زده وي چې دا ساختمان د حجرې په هسته کې موجود دی او د دې ساختمان هغه وظیفه چې ده هغه د آر آر ان ای سینتیسیس کول دي د آر آر ان ای جوړول دي آر آر ان ای څه په کول دي جوړول دي یعنی د ډي ان ای په نیوکلیولس کې د دې هغه لومړنۍ وظیفه چې سوله هغه د آر آر ان ای سینتیسیس سو د آر آر ان ای چې سو سینتیسیس اوس نو دا چې آر آر ان ای جوړوي نو د دغه څخه
د دې دغه سنتسیس دلته سرته رسیږي، نو د دې څخه د دې یو بله مهمه وظیفه چې ده هغه هم موږ کولی شو چې مثلا څه وکړو، یادونه یې وکړو. د دې یو بله مهمه وظیفه نو اوس دا سوله چې موږ داسې ویلی سو چې په نوکلیولس کې رایبوزومس چې دي هغه هم څه رقم کېږي، جوړېږي. اوس نو تاسو وایاست چې رایبوزومس څنګه په نوکلیولس کې جوړېږي، دلته خو یوازې RNA سنتسیس کېږي. ګورئ موږ او تاسو دا یو شی ویلی دی چې رایبوزوم خپله چیش ته ویل کېږي، رایبوزوم خپله د چیش څخه جوړ دی. په دې موږ او تاسو پوهېږو چې رایبوزوم چې دی دا د چیش څخه جوړ شوی دی، دا د RNA او همدارنګه د ځینو سمال پروټینز یا هم د ځینو کوچني کوچني پروټینونو څخه جوړ شوی دی. اوس نو که چیرې رایبوزوم د RNA او د کوچني پروټینونو څخه جوړ شوی دی، نو RNA خو په خپله په نوکلیولس کې سنتسیس کېږي، هلته جوړېږي. نو دغه RNA او ځینې نور پروټینونه چې مثلا سره یو ځای شي، د دې څخه بیا خپله بیرته چیش جوړېږي، رایبوزوم جوړېږي. نو پر دغه اساس باندې موږ ویلی سو چې نوکلیولس چې دی هغه د رایبوزوم په سنتسیس کې هم څه کوي، رول لري، یا هم رایبوزوم هم څه کوي، سنتسایز کوي یا هم هغه جوړوي. صحیح دی؟ نو د نوکلیولس وظیفه چې سوله چې مثلا په نوکلیس کې چې دغه کوم ساختمان موجود دی چې د خپل نوکلیولس ویل کېږي، د نوکلیولس وظیفه دا ده چې دا RNA راته سنتسیس کوي او دې ته موږ سایت اف RNA سنتسیس هم ویلی سو، یا هم د RNA د جوړښت هغه چې مثلا چې دا جوړېږي د هغه سایت هم دې ته موږ ویلی سو. دغه څه وروسته د نوکلیس یو بل ساختمان ته راسو، هغه ساختمان دغه ساختمانونه که چیرې تاسو وینئ چې مثلا ځینې په حجرې په سنټر کې موجود دي او ځینې د البته د حجرې نه بلکې د هستې په سنټر کې موجود دي او ځینې د دغه هستې یا د نوکلیس په دغه مثلا پریفرل ایریا کې موجود دي. دې ته په خپله څه ویل کېږي؟ دې ته کروماتینز ویل کېږي. دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته کروماتین تر ټولو اساسي شی دغه کروماتین چې دی په دې کې چې دی زموږ او ستاسو جینیټیک مټیریلز چې دی ټول دغه ډیساید کوي او په دې کې موجود دي. نو کروماتین چې دی دا خپله جوړ شوی د چیش څخه دی. که چیرې موږ راسو دغه د کروماتین ساختمان ته، نو داسې ویلی سو چې کروماتین چې دی دا په خپله جوړ شوی د چیش څخه دی، د DNA او همدارنګه د ځینو پروټینونو څخه جوړ شوی دی. کروماتین د چیش څخه جوړ شوی دی؟ کروماتین د DNA او د ځینو پروټینونو څخه جوړ شوی دی. خو په دې پروټینونو کې هغه تر ټولو مهم پروټین چې دی هغه د هیسټون پروټین دی. تاسو به د DNA سره د هیسټون پروټین نوم ډېر اورېدلی وي چې د دې هغه تر ټولو مهم پروټین چې دی چې هغه د څه ویل کېږي؟ هیسټون پروټین ورته ویل کېږي. نو دغه کروماتین په خپله د DNA او د هیسټون پروټین څخه جوړ شوی دی چې په دې کې زموږ او ستاسو چې شوي جینیټیک مټیریلز یا هم د هر انسان د هر ژوندي موجودات هغه کوم جینیټیک مټیریلز چې وي هغه چیرې موجود وي، هغه د کروماتینز کې موجود وي. او کروماتین چیرې موجود دی؟ کروماتین په خپله د یوه حجرې په هسته کې چې یا د نوکلیس کې دا چې دی دا موجود دی. صحیح دی؟ اوس دغه کروماتینونه چې دي دا هم په دوه ډوله سره دي. کروماتینونه چې دي دا هم په څو ډوله سره دي؟ دا په دوه ډوله سره دي. یو چې دی هغه ته موږ او تاسو ورته وایو، یو ته موږ او تاسو یو کروماتین ورته وایو. یو ته څه ویل کېږي؟ یو کروماتین ورته ویل کېږي او همدارنګه بل ته هیټرو کروماتین ورته ویل کېږي. اوس که یو کروماتین ته راسو چې دغه یو کروماتین په خپله څه شی دی یا مثلا دا چیرې موقعیت لري، لومړی د یو کروماتین ته تاسو ته هغه جوړښت وایم چې یو کروماتین چې دی دا خپله لوز ساختمان لري. څه رقم ساختمان لري؟ لوز ساختمان لري. لوز معنا دا چې دوی داسې آزاد ساختمان لري، یعنې یو د بل څخه څه رقم دی دوی جوړښت چې داسې په آزاد ډول سره داسې په تنګ ډول سره نه دی جوړ شوی، خپله لوز ساختمان لري. او دا چې دا لوز ساختمان لري پر دغه اساس باندې دا موقعیت هم چیرې لري؟ موقعیت لري د هستې په سنټر برخه کې. په کومه برخه کې؟ د هستې په سنټر یا هم په مرکزي برخه کې دا چې لري موقعیت لري. اوس نو د دې وظیفه چې ده، د یو کروماتین وظیفه چې ده، ګورئ د یو کروماتین وظایف ته که چیرې راسو، نو لومړی وظیفه یې د ایکسپرژن اف DNA ده. د DNA مثلا هغه ښکاره کول دي، د DNA ترانسکرایب کول دي او همدارنګه د مختلفو ډولونو د څه شي جوړول دي، د مختلف ډولونو mRNA جوړول دي، د مختلف ډولونو څه شي جوړول دي، RNA جوړول دي. موږ او تاسو پیژنو چې RNA چې ده هغه په څو ډوله ده. RNA چې ده هغه موږ د مثال په توګه سره دغه خبره راځو د شروع څخه شروع کوو چې موږ او تاسو ویله چې په کروماتین کې مثلا DNA موجوده ده. صحیح دی؟ دغه داسې که چیرې وایو تاسو به ډېر ښه سم سر په خلاص سي. دغه موږ او تاسو وویله چې په کروماتین کې DNA موجوده ده او DNA کولی سو چې یوه DNA دغه خاصیت په ځان کې لري، دغه ځانګړتیا لري د یوې DNA څخه
کېدلی شي چې بله ډي ان اے جوړه شي، د یوې ډي ان اے څخه کېدلی شي چې جوړه شي بله ډي ان اے جوړه شي چې دې ته څه ویل کېږي، دې ته ریپلیکیشن ورته ویل کېږي. او یا د یو ډي ان اے څخه کېدلی شي چې څه جوړه شي، د یو ډي ان اے څخه کېدلی شي چې ار ان اے جوړه شي چې دغه پروسس ته بیا څه ویل کېږي، دغه پروسس ته بیا موږ تاسو ټرانسکریپشن ورته وایو. اوس نو دا چې ار ان اے چې د هغه بیا په څو ډوله د څو رقمه ار ان اے موږ لرو، د مثال په توګه سره ام ار ان اے ده، دغسې د مثال په توګه سره مثلا ار ان اے ده، او همدارنګه ار ان اے ده، او د دې ترڅنګ بل ټي ار ان اے ده چې څه ده ټي ار ان اے. دا ټوله ار ان اے چې ده دا څوک راته جوړولی سي، دا ټوله ډولونه د ار ان اے یا هم دا موږ کولی سو چې د کروماتین څخه دا څه پکېدلی سي جوړېدلی سي. ولې ډي ان اے چې دا خپل په ځان کې دا خاصیت لري چې دا د ریپلیکیشن او د ټرانسکریپشن دغه کومه پروسه چې ده دا سرته ورسوي. او ډي ان اے موجوده چیرې ده؟ ډي ان اے موجود په کروماتین کې ده. نو موږ دا ویلی شو چې د دې وظیفه دا هم ده چې د ډي ان اے څخه ډي ان اے جوړه کړي، نوې ډي ان اے پروډیوس کړي، او همدارنګه د ار ان اے څخه د ډي ان اے څخه ار ان اے جوړه کړي چې مختلف ډوله ار ان اے جوړولی سي، لکه ټي ار ان اے، ام ار ان اے، او همدارنګه ار ان اے. همدارنګه د دې په دغه دوه پروسسونو باید ستاسو سر خلاص وي، یو د ریپلیکیشن او بل د ټرانسکریپشن. ریپلیکیشن چې ته ویل کېږي، ریپلیکیشن یوه ډي ان اے چې خپل مثلا د ځان څخه بله ډي ان اے جوړوي، دغه پروسس ته چې ویل کېږي، دغه پروسس ته ریپلیکیشن ورته ویل کېږي. او کله چې یو ډي ان اے مثلا د ځان څخه څه جوړوي، یو ډي ان اے چې مثلا څه پروډیوس کړي، یو ډي ان اے چې مثلا یو نوی ار ان اے پروډیوس کړي، هغه که ام ار ان اے وي، که ټي ار ان اے وي، که ار ان اے وي، دغه پروسس ته بیا څه ویل کېږي، دې پروسس ته بیا ټرانسکریپشن ورته ویل کېږي. همدارنګه بل ډول کروماتین چې دی هغه ته خپله څه وایو، بل ډول کروماتین چې دی دې ته بیا هیټروکروماتین ورته ویل کېږي یا هیټیروکروماتین ورته ویل کېږي، چې دا کروماتینونه چې دي دا عموما په پریفرل ایریا کې موجود وي، یا د یوې هستې په دغه شاوخوا ایریا کې موجود وي، په منځنۍ ایریا کې نه وي موجود. ولې؟ ځکه چې دغه کروماتین چې دی دا په خپله څه دی، دغه کروماتینز چې دی دا د کروماتینز ساختمان چې دی دا یعنی ریجډ ساختمان دی. دا کروماتینونه چې دی دا داسې لوز ساختمان نه لري. د دې ساختمان چې دی هغه داسې ټاید دی، د یو د بل سره رقم دی، داسې ټاید ساختمان یې جوړ کړی دی، یو د بل سره نږدې تړل شوي دي، یعنې آزاد نه دي یو د بل سره، بلکې نږدې یو د بل سره تړل شوي دي. دغه کروماتینونه دغه ته چې ویل کېږي ټاید کروماتین ورته ویل کېږي. او دا عموما د نیوکلیر انولپ دغه اینر ممبران چې دی د دې سره نږدې موجود وي. لکه دغه تاسو وینئ په دې تصویر کې وګورئ، دغه کوم چې مثلا کوم ساختمان چې موږ لرو، دې ته موږ ویلی سو چې چېرته ویلی سو، دې ته موږ ویلی سو چې مثلا کروماتین، خو دی کم کروماتین؟ یو کروماتین. ولې څنګه مو وپېژنئ دا؟ ځکه چې دا څه لري، د هستې په منځ کې موجود دی. او دغه کوم مثلا کوم کروماتینز چې دي دې ته موږ څه ویلی سو، دې ته د مثال په توګه سره هیټروکروماتینز ورته ویلی سو. ولې دغه کروماتین ورته وایو؟ ځکه چې دا چې لري دا ټاید ساختمان لري او موجود چیرې دی، موجود د نیوکلیر انولپ دغه اینر ممبران چې دي د هغه سره نږدې دا چې دی هلته موجود دی. نو ځکه دغه ته چې وایو دې ته هیټروکروماتین ورته ویل کېږي. دا و د یوې حجرې هسته او همدارنګه د هستې کوم ساختمانونه چې دي د هغوی جوړښت او د هغوی وظایف چې دوی کومه وظیفه لري. په دې کې هغه تاسو چې مثلا کوم شیان چې باید تاسو خامخا په یاد وي، کوم شیان چې باید تاسو خامخا زده وي، د هغو د جملې څخه یو دغه ټرانسکریپشن او د ریپلیکیشن کوم چې سایت دی، همدارنګه څه رقم دغه سرته رسېږي، او د مثال په توګه دغه پروسسونو ته څه ویل کېږي، د دوی په نتیجه کې څه رامنځته کېږي. دغه دواړه هغه مهم شیان دي چې تاسو باید دا خامخا زده وي. دا باید تاسو مخکې د بیولوژي د درسونو څخه هم باید زده کړي وي. د هغه څخه وروسته راځو دغه دوهم ساختمان ته، چې دغه ساختمان چې تاسو وینئ چې مثلا دا یو فیلامنټیس نیټورک دی، یا مثلا داسې د فیلامنټس یا ساختمان لري. دغه ته خپله چې ویل کېږي دې ته رف انډوپلازمیک ریټیکولم ورته ویل کېږي، چې عموما دا په رف انډوپلازمیک ریټیکولم ولې ورته ویل کېږي، نو پر دې باندې به تاسو هغه وخت پوه سئ کله چې موږ سموث انډوپلازمیک ریټیکولم ووایو. نو دې ته چې ویل کېږي رف ای آر یا هم رف انډوپلازمیک ریټیکولم ورته ویل کېږي. اوس رف ای آر یا رف انډوپلازمیک ریټیکولم کومه وظیفه لري، راځو پر دې باندې بحث کوو. د دې ساختمان چې دی لومړی باید تاسو دغه شی په کښې کې زده وي چې د رف انډوپلازمیک ریټیکولم او همدارنګه د دې ساختمان سره کم دی، او د دې د سموث انډوپلازمیک ریټیکولم سره کم توپیر دی. دا د هغه سره کم توپیر لري.
ګورئ لومړی شی چې تاسو باید د رف ای آر یا هم د رف انډوپلازمیک ریټیکولم په اړه زده یې هغه دا دی چې رف ای آر یا رف انډوپلازمیک ریټیکولم چې دی دا پر خپل سطحه باندې څه لري رایبوزومز لري دا پر خپل سطحه باندې څه لري رایبوزومز لري دا هغه لومړی شی دی چې تاسو باید په دې کې سره کم وي په یاد وي چې رف انډوپلازمیک ریټیکولم چې دی دا پر خپل سطحه باندې رایبوزومز لري چې دغه کوم ساختمانونه چې تاسو وینئ دا زرغون دې ته خپله چې ویل کېږي دې ته رایبوزوم ویل کېږي او دویمه خبره ده راځم دغه یو ور بیرته درته ریکال کوم چې په هسته کې دننه یو پروسس سرته رسیږي چې دغه پروسې ته په خپله چې ویل کېږي دې ته ترانسکریپشن ویل کېږي د ترانسکریپشن د لارې ډي ان اې چې دغه ایم ار ان اې پروډیوس کوي چې دغه ایم ار ان اې چې دا بیا د نیوکلیر پور څخه د باندې راوځي او د رایبوزوم سره بایند کېږي رایبوزوم دا ترانسلیټ کوي ترانسلیشن سرته رسیږي او وروسته پروتین سنتیسس په رف انډوپلازمیک ریټیکولم کې څه کېږي سرته رسیږي کوم پروتین چې مثلا د مسنجر ار ان اې مثلا میسج راوړي دي غواړي چې هغه پروتین باید سنتسایز شي باید جوړ شي نو هغه پروتین به چیرې جوړیږي په رف انډوپلازمیک ریټیکولم کې جوړیږي او بیا د ویسیکلز ته لارې وځي نو پر دغه اساس باندې موږ داسې ویلی سو د مثال په توګه سره دغه ایم ار ان اې دا مثلا دغه کوم مثال په توګه چې هغه کوم دا راځي د چې سره بایند کېږي د رایبوزوم سره بایند کېږي کله چې دا د رایبوزوم سره بایند سوله نو رایبوزوم هغه څه کوي ترانسلیټ کوي او وروسته بیا دا څه کوي رف انډوپلازمیک ریټیکولم ته دغه ډي ان اې څه کوي د مثال په توګه سره استوي اوس رف انډوپلازمیک ریټیکولم ته چې کله دا رااله دلته بیا مثلا هغه پروتین چې مثلا غوښتل شوی دی هغه پروتین بیا سنتسایز کېږي او د هغه څخه وروسته بیا دغه رف انډوپلازمیک ریټیکولم څخه هغه څه راکم کېږي د مختلفو ویزیکلز د لارې وځي نو پر دا اساس موږ ویلی سو چې رف انډوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه سایت اف پروتین سنتسس دی چې دی سایت اف پروتین سنتسس معنی دا چې په دې کې چې جوړیږي په دې کې پروتینونه هم جوړیږي یا په دې کې موږ دغه اساسي وظیفه چې د هغه د پروتینونو جوړول یا هم د پروتینونو سنتسایز کول دي اوس د کوم ډول پروتینونو سنتسایز کول دي ځینې په دې کې باید چې شو په دې کې باید هغه مشخص یادونه وکړو په دې خاطر چې وروسته موږ سموث انډوپلازمیک ریټیکولم وایو او داسې نور ساختمانونه وایو نو کوم ډول پروتینونه په رف انډوپلازمیک ریټیکولم کې جوړیږي دغه پروتینونه چې په رف انډوپلازمیک ریټیکولم کې جوړیږي یا به لایزوزومل وي صحیح دی چې هغه به وروسته چې ته ځي لایزوزومز ته به ځي یا به دا چې وي ممبران پروتینز به وي چې مثلا وروسته به هغه چې ته ځي ممبران کې به دغه څخه استفاده کېږي او یا به دا څه رقم وي هغه پروتینونه به وي چې هغه مثلا وروسته د حجرې څخه د باندې څه به کېږي اکسکریټ کېږي یا هم هغه د حجرې څخه بیا د باندې ایستل کېږي دغه پروتینونه چې دي دا ټوله چیرې جوړیږي په رف انډوپلازمیک ریټیکولم کې جوړیږي موږ ویلی سو چې رف انډوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د پروتین سنتسس یا د پروتین د جوړېدو سایت دی هلته پروتین جوړیږي سنتسایز کېږي کوم ډول پروتینونه په مشخص راسو لایزوزومز هغه پروتینونه چې هغه وروسته لایزوزومز ته ځي یا لایزوسومل پروتینز همدارنګه ممبران پروتینز او اکسکریټډ هغه پروتینونه چې هغه به وروسته د حجرې څخه څه رقم کېږي اکسکریټ کېږي به ځینې وځي به او همدارنګه د دې ترڅنګ پروتین فولډینګ ګورئ اوس یو پروتین چې کله جوړ سو د دې وظیفه بله چې ده هغه د پروتین فولډینګ ده صحیح ده پروتین فولډینګ چې ته ویل کېږي یو وار تاسو ته دغه شی درته وایم چې پروتین فولډینګ چې ته ویل کېږي او د هغه ترڅنګ دا چې پروتین فولډینګ ولې مهم دی ګورئ یو پروتین د مثال په توګه سره جوړ سو اوس پروتین جوړ سو مثلا پروتین چې دی هغه خپل چې لري خپل دغسې مثال په توګه سره ساختمان لري اوس دغه پروتین که چیرې فولډ نسي دا سره ونه پیچل سي د دې څخه یو کوچنی ساختمان نسي جوړ نو دا څه رقم کېږي د دې ترانسپورټیشن چې دی هغه به څه رقم مشکل به وي په یو ویزیکل کې نو دغه پروتین چې کله جوړ سو د هغه څخه وروسته په دغه رف انډوپلازمیک ریټیکولم کې پروتین د مثال په توګه څه به کېږي پروتین د مثال په توګه سره فولډ کېږي سره راپیچل کېږي او د هغه څخه وروسته بیا د ویزیکل له لارې بیا دا څه کېږي دا دغه رف انډوپلازمیک ریټیکولم څخه وځي او بیا نورو ساختمانونو ته چې کېږي هلته بیا پسې ځي نو د پروتین دغه کوم فولډینګ چې دی او بیا مثلا د هغه د مثال په توګه په ویزیکل کې یا مثلا په یو ویزیکل یا د مثال په توګه په یو ساک یا کڅوړه کې اچول او بیا د دغه ځای څخه مثلا هغه بیا اکسکریټ کول دا ټوله د چا وظیفه ده
د رف اندوپلازمیک ریټیکولم وظیفه ده چې رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې شي کوي رف اندوپلازمیک ریټیکولم پروتین یو واري سنتسایز کوي د هغه څخه وروسته هغه پروتین فولډ کوي او بیا په ساک یا په یو ویزیکل کې څه کوي په یو ویزیکل کې بیا د دې څخه هغه جلا کیږي او بیا ځي د دوهم ساختمان پر لور باندې چې هغه ساختمان ته خپله ګولجي اپارټس ویل کېږي چې هغه موږ مخکې پر هغه باندې بحث کوو نو پروتین فولډینګ چې دی هغه هم چې سرته رسیږي په رف اندوپلازمیک ریټیکولم کې د پروتین فولډینګ هم سرته رسیږي او همدارنګه د دې یوه بله وظیفه چې ده هغه ګلایکوسیلیشن دی ګلایکوسیلیشن که چیرې تاسو مثلا د دې په اړه مخکې اورېدلې وي خو ښه خبره ده که چیرې تاسو نه وي اورېدلې نو په نننۍ ویډیو کې به تاسو زده کړئ چې ګلایکوسیلیشن څه ته ویل کېږي ګورئ ګلایکوسیلیشن د یو پروتین اکټیویټ کولو ته ویل کېږي د هغه چې شکل چې ګلایکوسیلیشن کله چې یو پروتین موډیفاید کیږي یو پروتین اکټیویټ کیږي دغه پروسې ته موږ تاسو چې ویلی سو ګلایکوسیلیشن ویلی سو نو ګلایکوسیلیشن د پروتینونو چې پروتین جوړ سو نو هغه پروتین د جوړېدو څخه وروسته چې دې ته کوم یو شوګر مالیکول ورته اضافه کیږي چېرته اضافه کیږي شوګر مالیکول تاسو فرض کړئ چې مثلا دغه پروتین دی پروتین دلته سنتسایز سو وروسته دې پروتین ته یو شوګر مالیکول د اکټیویټ کېدو لپاره ورته اضافه کیږي چې دا هم ځای کوي چې دا پروتین به مثلا چیرې ځي اوس نو دغه چې دغه د پروتین ګلایکوسیلیشن یا د دې هغه اکټیویټ کول موډیفاید کول چې دا هم په رف اندوپلازمیک ریټیکولم کې سرته رسیږي خو یو خبره مو په یاد وي چې ګلایکوسیلیشن چې دی هغه مختلف ډولونه لري مختلف ډولونه شته د ګلایکوسیلیشن کوم ګلایکوسیلیشن چې په رف اندوپلازمیک ریټیکولم کې سرته رسیږي هغه ته ان ټایپ هغه ته ویل کېږي ان ټایپ ګلایکوسیلیشن ورته ویل کېږي اوس نو ان ټایپ څه معنا لري ان ټایپ ګلایکوسیلیشن معنا څه شي ان ټایپ ګلایکوسیلیشن معنا دا چې دغه پروتین د نایتروجن برخې ته د شوګر چې شو کول د شوګر د پروتین د نایتروجن برخې ته د شوګر ور اډ کول ور اضافه کول یعنی که چیرې تاسو واورئ چې ان ټایپ ګلایکوسیلیشن دا ان ټایپ ګلایکوسیلیشن دا معنا چې کوم پروتین چې دی دغه پروتین د نایتروجن برخې ته شوګر څه شوی دی ورته اضافه شوی دی د اکټیویشن لپاره صحیح دی نو په رف اندوپلازمیک ریټیکولم کې چې کوم د پروتین اکټیویشن پروسس سرته رسیږي یا ګلایکوسیلیشن سرته رسیږي هغه ته ان ټایپ ګلایکوسیلیشن ویل کېږي او دا چې ان ټایپ ګلایکوسیلیشن چې دی دا ما تاسو ته در وپېژندي اوس نو په اخره کې چې د مثال په اخره کې چې مثلا ګلایکوسیلیشن هم سرته ورسېدی مثلا پروتین سنتسایز سو پروتین جوړ سو مثلا دغه څخه وروسته مثلا پروتین فولډ سو دغه ته ګلایکوسیلیشن وسو هغه ته مثلا ان ټایپ ګلایکوسیلیشن سرته ورسېدی دغه څخه وروسته بیا پروتین پیک کیږي دغه څخه وروسته بیا څه کېږي پیکیجینګ اف پروتین سرته رسیږي پیکیجینګ اف پروتین معنا څه شي د پروتین پیکیجینګ معنا دا چې دغه پروتین بیا په یو ویزیکل کې اچول کیږي پیکیجینګ اف څه شي پیکیجینګ اف پروتینز بیا سرته رسیږي معنا دغه پروتین چې دی دا په یو ویزیکل کې دا اچول کیږي او دغه څخه وروسته د رف اندوپلازمیک ریټیکولم څخه دا څه کیږي دا پروتین په یو ویزیکل کې مثلا راوځي دا یو ویزیکل سو په دې ویزیکل کې دغه پروتین بیا څه کېږي راوځي کله چې دا پروتین د دې ویزیکل څخه راووتی اوس نو دغه پروتین چې دی دا به یا لایزوزومل پروتین وي یا به ممبران پروتین وي او یا به دا څه کېږي او یا به دا مثلا هغه پروتین وي چې هغه باید د حجرې څخه څه وسي اکسکریټ سي اوس نو بیا دغه پروتین چې په دغه ویزیکل کې د دې ځای څخه راووتی دا پروتین بیا ځي چیرې دا بیا ځي ګولجي اپارټس ته او د دې هغه دا بیا ګولجي اپارټس ته ترانسپورټ کیږي هلته ځي او د دې کوم مخته پروسس چې دی هغه بیا په ګولجي اپارټس کې سرته رسیږي اوس د دې نه مخکې چې موږ تاسو ګولجي اپارټس وایي د هغه څخه مخکې موږ تاسو باید سموث اندوپلازمیک ریټیکولم وایي تر څو د رف اندوپلازمیک ریټیکولم سره هغه کوم ډیفرنس چې دی کوم توپیر چې دی هغه هم په سم ډول سره وپېژنو او ترڅنګ سموث اندوپلازمیک هم وپېژنو چې سموث اندوپلازمیک ریټیکولم خپل ځان ته مشخصې کومې وظیفې لري د دې خپل په یو حجره کې دا کم رول لري د دې هغه وظایف څه شي دي ځو د دوهم ساختمان پر لور دغه دوهم ساختمان چې تاسو په دې ځای کې وینئ دې ته چې ویل کېږي دې ته سموث ای آر یا سموث اندوپلازمیک ریټیکولم ورته ویل کېږي اوس نو سموث اندوپلازمیک ریټیکولم د رف اندوپلازمیک ریټیکولم سره کم توپیر لري کم توپیرونه دی لري او همدارنګه د دې ساختمان څه ډول دی د دې خپل مشخص وظیفې څه شي دي راځو پر دې باندې په دې برخه کې بحث کوو
لومړی یو شی چې تاسو باید په فکر کې وي هغه دا چې دغه سموث ای آر یا هم سموث اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د دې لومړنی شی دا چې دا رایبوزوم په خپله سطحه باندې نه لري. لومړی شی چې دی دا چې دی دا پر خپله سطحه باندې رایبوزومز نه لري. ګورئ مخکې موږ تاسو وویله چې رف اندوپلازمیک ریټیکولم پر خپله سطحه باندې رایبوزومونه لري چې د هغې د یو ځانګړتیا ده، مګر د سموث اندوپلازمیک ریټیکولم ځانګړتیا دا ده چې دا پر خپله سطحه باندې رایبوزومونه چې دي هغه نه لري. نو رایبوزومز اون اټس سرفیس، په خپل سرفیس باندې هیڅ رایبوزوم نه لري. دوامه خبره دا د دې هغه ساختمان سو. دوام د دې وظیفې ته که چیرې موږ راسو، دوهم یعنې ډفرنس هم ورته ویلی سو چې دا یې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم سره توپیر هم دی او د دې خپله وظیفه هم ده. هغه دا چې دلته چې شي جوړېږي دلته لیپید جوړېږي. په رف اندوپلازمیک ریټیکولم کې چې شي جوړېدله په هغه کې پروټینز جوړېدله چې هغه به یا پیر لایزوزوم ملروټین ته به تلله یا به مثلا بیا وچیش ته تلله یا به ممبران پروټینز و او یا به هغه اکسکریټډ پروټینز و. مګر دلته چې شي جوړېږي دلته لیپیډز جوړېږي، یعنی دا سایت اف لیپید سینتھسس دی. دلته چې جوړېږي لیپید سینتھسس دلته سرته رسېږي. په سموث اندوپلازمیک ریټیکولم کې چې شي سرته رسېږي لیپید سینتھسس سرته رسېږي. اوس نو دغه لیپیډز کېدلی سي چې شي وي، دغه لیپیډز کېدلی سي چې مثلا فیټي اسیډز وي. صحیح دی؟ دا کېدلی سي چې شي وي فیټي اسیډز وي، دا کېدلی سي چې فاسفولیپیډز وي، کېدلی سي چې شي وي فاسفولیپیډز وي، او همدارنګه دا کېدلی سي چې شي وي کالسترول. تر ټولو هغه مهم شی چې دی هغه چې شي کېدلی سي چې دا چې شي وي کالسترول. اوس نو دغه کوم لیپیډز چې مثلا په سموث اندوپلازمیک ریټیکولم کې سینتھسایز کیږي جوړیږي هغه به یا چې شي وي یا به فیټي اسیډز وي یا به فاسفولیپیډز وي او یا به هم سره چې شي وي کالسترولز به وي. اوس نو د کالسترول ته که چیرې موږ راسو، اوس فیټي اسیډز او فاسفولیپیډز چې د خپله د حجرې په خپل دغه کوم حجروي غشا چې ده په دې کې دا چې شي کېږي استعمالیږي، بلکې دا د هغه څخه جوړه سوې ده. خو دا کوم کالسترول چې دی دا کېدلی سي دغه کالسترول چې دی دا مثلا په دې کې چې دی یو هغه د مهمو ساختمانونو څخه دی چې په دې باندې باید موږ تاسو بحث وکړو. دغه کالسترول چې دی دا مخکې په شي باندې بدلیږي، په ډیرو مهمو سټیرویډز هورمونو باندې بدلیږي. په شي باندې بدلیږي؟ په ډیرو مهمو سټیرویډز هورمونو باندې بدلیږي. سټیرویډ هورمونونه کم سټیرویډ هورمونونه د مثال په توګه سره لکه مثلا ټسټاسټرون چې دی مثلا دا وروسته په شي باندې بدلیږي، په ټسټاسټرون باندې بدلیږي. همدارنګه دا په پروجسترون باندې بدلیږي، دا وروسته په دې باندې بدلیږي، په پروجسترون باندې بدلیږي او همدارنګه په استروجن باندې بدلیږي. یعنی دا چیرې پروډوس کیږي چیرې جوړیږي کالسترول چې دی هغه په خپله په سموث اندوپلازمیک ریټیکولم کې جوړیږي چې دغه کالسترول بیا وروسته په ځینو مهمو سټیرویډ هورمونو باندې بدلیږي. ځینې مهمو سټیرویډ هورمونونه څه باندې دا بدلیږي لکه ټسټاسټرون، پروجسترون ان استروجن چې دغه بیا موږ تاسو دغه پر دې ټولو هورمونونو باندې موږ تاسو په راتلونکي برخو کې بحث کوو. او همدارنګه د کوم سموث اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا مثلا هغه اس ای آر چې دی د دې یو بل وظیفه چې ده که چیرې موږ مثلا د دې یو بلې وظیفې ته راسو، تر ټولو مهمه وظیفه چې دغه باید تاسو یعنی ستاسو باید ښه سمه په یاد وي هغه دا دی چې سموث اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په دې کې چې شی موجود دی، په سموث اندوپلازمیک ریټیکولم کې د CYP450 انزایم موجود دی. په دې کې چې موجود دی CYP450 انزایم په دې کې څه رقم دی ډیر موجود دی. ښه، په سموث اندوپلازمیک ریټیکولم کې CYP450 انزایم چې دی دا په دې کې موجود دی. اوس نو CYP450 انزایم چې دی دا موږ ته څه کار کوي، د دې وظیفه چې شي ده او همدارنګه په چې کې دا مثلا چې دی مهم دی. ګورئ CYP450 چې دی دا په ډیټاکسیفیکیشن کې مهم رول لري. CYP450 په چې کې رول لري په ډیټاکسیفیکیشن کې. اوس ډیټاکسیفیکیشن چې څه ویل کېږي؟ ډیټاکسیفیکیشن دې ته ویل کېږي چې موږ داسې ویلی شو چې د ضررناکو موادو بې ضرره کولو ته
ډیټاکسیفیکیشن ورته ویل کیږي یا داسې ویل شو چې د ضررناکو موادو بریک ډاون کول ماتول د هغوی ریموف کول یا ایستلو ته چې ویل کیږي ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي اوس نو په سموث اندوپلازمیک ریټیکولم کې CYP450 انزایم چې دی دا په دې کې موجود دی چې دا انزایم په چی کې رول لري دا په ډیټاکسیفیکیشن کې مهم رول لري اوس که چیرې موږ تاسو اوس نو راسو د فکر وکړو چې که چیرې CYP450 په ډیټاکسیفیکیشن کې مهم رول لري نو دا معنا چې په لیور یا هم په اینه کې به CYP450 په پراخه اندازه موجود وي ولې ځکه چې زموږ او تاسو د بدن تر ټولو غټ ډیټاکسیفایر څوک دی د بدن تر ټولو لوی ډیټاکسیفایر چې دی هغه خپل لیور دی لیور زموږ او تاسو د بدن تر ټولو لوی ډیټاکسیفایر دی چې دا چې کوي هغه ډېر اورګان دی هغه چې کوم ډیټاکسیفیکیشن چې سره رسیږي هغه چې سره رسیږي په لوړه اندازه سره زموږ او تاسو د بدن ډیټاکسیفیکیشن چې دی د ټاکسینز د ډراګز او همدارنګه د الکوهول هغه ډیټاکسیفیکیشن چې دی هغه په لیور کې سره رسیږي نو د لیور په حجراتو کې یا هم د اینې په حجراتو کې په زیاته اندازه سره سموث اندوپلازمیک ریټیکولم موجود دی د اینې یا د لیور په حجراتو کې په زیاته اندازه سره چې موجود دی د لیور په حجراتو کې په زیاته اندازه سره سموث اندوپلازمیک ریټیکولم موجود دی ولې ځکه چې سموث اندوپلازمیک ریټیکولم په خپل ځان کې یو انزایم لري چې دغه انزایم ته ویل کیږي د انزایم ته CY450 ویل کیږي او دا انزایم چې دی دا د چی په ډیټاکسیفیکیشن کې دا د مختلفو ضررناک موادو لکه د مثال په توګه سره لکه ډراګز لکه مثلا ځینې مختلف مثلا ټاکسینز او همدارنګه الکوهول چې دی د دې په ډیټاکسیفیکیشن یا د دې په بریک ډاون کولو کې د دې په ریموو کولو کې مهم رول لري نو پر دغه اساس باندې موږ داسې ویلای شو چې د اینې په حجراتو کې سموث اندوپلازمیک ریټیکولم په زیاته اندازه موجود دی یا د اینې حجرات د CYP450 کوم انزایم چې دی دا په پراخه اندازه سره لري ولې په دې خاطر چې لیور چې دی هغه زموږ تاسو د بدن تر ټولو لوی ډیټاکسیفایر اورګان دی چې په هغه کې مثلا د ډراګز ټاکسینز الکوهول د ټولو ډیټاکسیفیکیشن چې دی هغه چې کېږي هلته سرته رسیږي اوس دغه د CYP450 کوم انزایم چې دی دا د ډراګز ټاکسینز او د دې ټول د الکوهول د دوی دغه کوم چې کوي ډیټاکسیفیکیشن چې کوي دا د یو پروسې پر اساس باندې کوي چې دغه پروسې ته په خبره ویل کېږي بایو ترانسفورمیشن ورته ویل کېږي د څه ویل کېږي بایو ترانسفورمیشن ورته ویل کېږي یعنی موږ په لنډ ډول سره داسې هم ویلای شو چې په رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د هغه یو بل مهمه وظیفه چې ده هغه چې دی یعنی که چیرې مثلا دا د دې لومړنۍ وظیفه سي دا دوهمه وظیفه سي نو داسې ویلای شو چې د دې درېیمه وظیفه چې ده هغه د ټاکسینز د ډراګز او د الکوهول د دې ټولو چې دی ډیټاکسیفیکیشن دی یعنی هغه هلته چې کې ډیټاکسیفیکیشن چې سرته رسیږي اوس نو دغه ډیټاکسیفیکیشن چې دی دا چې په اینه کې مثلا دا په پراخه اندازه سره سرته رسیږي یا مثلا اینه چې دغه تر ټولو غټ اورګان دی د ډیټاکسیفایر اورګان دی نو پر دغه اساس موږ ویلی شو چې سموث اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی دا په اینه کې په ډېره اندازه سره موجود دی ولې ځکه چې سموث اندوپلازمیک ریټیکولم کې چې شته په هغه کې CYP450 انزایم شته چې دا چې کوي دا انزایم د بایو ترانسفورمیشن په واسطه سره ډراګ ټاکسینز الکوهول ټول چې کوي بریک ډاون کوي چې دغه پروسې ته په خپل ویل کېږي ډیټاکسیفیکیشن ورته ویل کېږي دغه څخه وروسته د سموث ای آر یا هم د اس ای آر یو بل مهمه وظیفه چې د راځو هغه ته ګورئ موږ تاسو په دې یو شي باندې پوهیږو چې کله زموږ تاسو بدن وچښ ته ضرورت ولري او ګلوکوز ته ضرورت ولري کله چې زموږ تاسو بدن وچښ ته ضرورت ولري او ګلوکوز ته ضرورت ولري نو زموږ تاسو په حجراتو کې کوم سټور یا کوم ذخیره شوی ګلوکاجین چې دی هغه چې کېږي نو تاسو په بدن کې کوم هغه سټور شوی ګلوکوجین چې دی هغه په ګلوکوز باندې بدلیږي په دې موږ تاسو ټول پوهیږو چې په حجراتو کې هغه کم ذخیره شوی ګلوکوجین چې دی هغه وروسته په ګلوکوز باندې بدلیږي کله چې زموږ بدن و ګلوکوز ته ضرورت خو یو خبره ده چې ګلوکوجین چې دی دا په مستقیم ډول سره په ګلوکوز باندې نه بدلیږي
ګلوکاجن چې دی دا چې کېږي په مستقیم ډول سره په ګلوکوز باندې نه بدلیږي. ګلوکاجن لومړی یو وارې په چیش باندې بدلیږي؟ په ګلوکوز 6 فاسفیټ باندې بدلیږي. دا لومړی په چیش باندې بدلیږي؟ په ګلوکوز 6 فاسفیټ باندې بدلیږي. او د ګلوکوز 6 فاسفیټ څخه وروسته بیا د دې څخه څه جوړیږي؟ د دې څخه ګلوکوز پروډوس کیږي چې بیا بدن هغه څه کوي، موږ تاسو بدن دغه څخه بیا استفاده کوي. اوس نو په دې کې د سموث ای آر هغه وظیفه څه ده؟ سموث ای آر چې دی زموږ د حجراتو سموث ای آر یا سموث اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د دغه ګلوکاجن چې دی دا دغه قابلیت نه لري چې دا په مستقیم ډول سره خپل د ځان څخه ګلوکوز څخه وکړي، د ځان څخه ګلوکوز جوړ کړي. ځان څخه دا ګلوکوز څخه کېږي نشي جوړولی، دا د خپل ځان په ګلوکوز باندې نشي بدلولی، دا خپل ځان په ګلوکوز 6 فاسفیټ باندې بدلوي چې دغه ګلوکوز 6 فاسفیټ بیا سموث ای آر څه کوي؟ اخلي. ګلوکوز 6 فاسفیټ بیا چې اخلي، مثلا دغه ګلوکوز 6 فاسفیټ چې دی دا بیا راځي چې ته سموث ای آر ته. په سموث ای آر کې دغه ګلوکوز 6 فاسفیټ بدلیږي په چی باندې؟ په ګلوکوز باندې. معنا دا چې د ګلوکاجن څخه دا چې کېږي د ګلوکاجن څخه دا په ګلوکوز 6 فاسفیټ باندې بدلیږي چې ګلوکوز 6 فاسفیټ بیا په سموث اندوپلازمیک ریټیکولم کې بیا په ګلوکوز باندې بدلیږي او دغه څخه وروسته بیا د دې څخه څه کېږي؟ راوځي. اوس نو ګلوکوز 6 فاسفیټ چې مثلا کله سموث ای آر ته ولاړی نو هلته پر دې باندې مثلا کم پروسس سرته رسیږي چې مثلا دغه په واسطه سره بیا دا چې کېږي د دې څخه بیا مثلا هغه د دې څخه بیا ګلوکوز جوړیږي. کله چې دغه ګلوکوز 6 فاسفیټ چې دی دا د مثال په توګه سره دا چې ته ولاړی و دا سموث ای آر ته ولاړی یا هم د مثال په توګه سره اس ای آر ته ولاړی، هلته پر دې باندې یو پروسس سرته رسیږي چې مثلا په سموث ای آر کې انزایمونه موجود دي چې هغه انزایمونه چې کوي؟ هغه انزایمونه د ګلوکوز پر شپږم کاربن چې کوم د فاسفیټ ګروپ دی، د ګلوکوز پر شپږم کاربن چې کوم د ګلوکوز د فاسفیټ ګروپ دی، هغه دغه انزایمونه دغه وظیفه لري چې دا څه کوي؟ ریموو کوي، ایسته کوي ځینې. نو کله چې د ګلوکوز د شپږم کاربن څخه د فاسفیټ ګروپ ایسته سو نو د دې څخه خالص ګلوکوز جوړیږي چې دغه ګلوکوز بیا څه کوي؟ بیا بدن د هغه څخه استفاده کوي. معنا دغه ګلوکاجن چې دی دا خپل د ځان څخه مستقیم ګلوکوز څخه کېږي نشي جوړولی، د څخه لومړی ګلوکوز 6 فاسفیټ جوړیږي چې دغه ګلوکوز 6 فاسفیټ بیا د سموث اندوپلازمیک ریټیکولم کې چې کوم انزایمونه دي د هغه په واسطه سره د شپږم کاربن څخه د فاسفیټ ګروپ ایسته کېږي او دغه څخه وروسته بیا دا په چی باندې بدلیږي؟ په ګلوکوز باندې بدلیږي چې بیا بدن دغه څخه څه کوي؟ استفاده کوي. نو موږ داسې هم ویلی سو چې د سموث اندوپلازمیک ریټیکولم څلورمه وظیفه چې ده، د سموث اندوپلازمیک ریټیکولم څومره وظیفه چې ده؟ څلورمه وظیفه چې ده هغه څه ده؟ د دې څلورمه وظیفه په د ګلوکوز 6 فاسفیټ میټابولیزم دی. د ګلوکوز څه؟ د ګلوکوز 6 فاسفیټ میټابولیزم. د ګلوکوز 6 فاسفیټ میټابولیزم هم چیرې سرته رسیږي؟ دا هم په سموث اندوپلازمیک ریټیکولم کې سرته رسیږي. دا د دې چې سواله څلورمه وظیفه. راځو د دې یو بلې وظیفې ته. د سموث اندوپلازمیک ریټیکولم یو بل مهمه وظیفه دا ده چې دا چې سټوروي؟ کلسیم سټوروي. د دې یو بل مهمه وظیفه چې ده چې دا کلسیم سټوروي. It stores کلسیم. کلسیم خو موږ تاسو پیژنو چې کلسیم چې دی هغه په بدن کې د ډیرو مختلفو د پروسسونو یا مثلا د ډیرو د مختلفو هغه کوم پروسس چې د هغوی لپاره دا ډیر مهم دي. د هغو د جملې څخه مثلا یو څه دی مثلا اکشن پوتنشل دی یا مسل کوم چې لیډز ټو مسل کنټراکشن، یعنی تاسو ولې چې مسل کنټراکشن د لپاره هم دا څه دی ډیر مهم دی. تاسو به اورېدلی وي چې په زموږ تاسو په مسل سیلز کې چې موجود دی، زموږ تاسو په مسل سیلز کې سارکوپلازمیک ریټیکولم موجود دی کوم چې کلسیم څه کوي؟ سټوروي. سارکوپلازمیک ریټیکولم په مسل سیلز کې او همدارنګه په نور سیلز کې سموث اندوپلازمیک ریټیکولم دا چې دی دواړه تقریبا یو شی دي. نو سموث اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی دا په خپل ځان کې چې سټوروي، دا په خپل ځان کې کلسیم سټوروي چې مثلا په هغو دغه په هغه حجرات چې مثلا په هغه د کنټراکشن لپاره ضروري وي په هغو کې سایکوپلازمیک ریټیکولم موجود دي چې هغه سایکوپلازمیک ریټیکولم هم په خپل ځان کې کلسیم څه کوي؟
ذخیره کوي او دوی پر خپل شاوخوا باندې زیاتره ډېر د څه شي لري د کلسیم پمپونه لري چې د هغه په واسطه سره مثلا کلسیم بیا څه کوي دوی و سایټوپلازم ته ریلیز کوي مثلا د ترانسپورت د پروسس په جریان کې یا مثلا د مسل کنټراکشن په جریان کې دغه کار دوی څه کوي سرته رسوي کوم سټور ګلوکوز چې په دوی کې وي نو خو د ترانسپورت په جریان کې هغه ته ضرورت پیدا کیږي نو بیا کوم پمپونه چې د دوی په شاوخوا دي دغه په واسطه سره دوی دغه خپل ذخیره شوی کلسیم چې دی هغه و سایټوپلازم ته ریلیز کوي او یا چې کله مسل کنټراکشن پروسسر ته رسیږي نو هغه وخت ته څه کوي د هغه پمپونو په واسطه سره یې و سایټوپلازم ته ریلیز کوي دا د سموث اندوپلازمیک ریټیکولم ساختمان او د هغه وظایف راځو ته دې څخه وروسته یو بل شی چې زه غواړم په دې کې اډ کړم د دې مخکې چې موږ بل ساختمان بل د حجرې یو بل سټرکچر ته ولاړ شو په ګوري سموث اندوپلازمیک ریټیکولم یو شی چې موږ تاسو باید زده کړو د هغه څخه وروسته موږ تاسو سموث اندوپلازمیک ریټیکولم د دې زده کول موږ تاسو لپاره بیخي ډیر اسانه کیږي موږ تاسو به دا ډیر اوریدلی وي چې سموث اندوپلازمیک ګوري یو شی ما تاسو ته مخکې ویلي چې رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه ام ار ان اے راځي د رایبوزوم سره مثلا هغه نشلی دغه څخه وروسته بیا د دې څخه پروتینونه جوړیږي مثلا په رف اندوپلازمیک ریټیکولم کې چې کله ترانسلیټ سي بیا پروتینز جوړیږي او بیا هغه نور پروسه مخته رسیږي او دغه سموث اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی دا څنګه دا کار سره رسوي دا څنګه د هر څه کوي د دې لپاره موږ د کوم ام ار ان اے نه راځي نو دا کارونه څنګه سره رسوي موږ تاسو وایو چې سموث اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه پریکرسر څه پکوي هغه پریکرسر اخلي او د پریکرسر څخه دی چې کوي د پریکرسر څخه بیا دا وروسته مواد جوړوي اوس نو تاسو ته پوښتنه پیدا کیږي چې پریکرسر خپل ویل کیږي چې ده راځم زه تاسو ته پریکرسر تشریح کوم ترڅو تاسو په سموث اندوپلازمیک ریټیکولم باندې سم سره خلاص ګوري پریکرسر چې دی دا پریکرسر دا خپل را مټیریل ته ویل کیږي اولنی مواد ته ویل کیږي دا چې ته ویل کیږي اولنی مواد ته ویل کیږي پریکرسر اولنی مواد ته ویل کیږي موږ داسې وایو چې سموث اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه کار داسې سرته رسوي چې دا پریکرسر اخلي او د هغه څخه بیا نور مواد څه کوي پروډوس کوي پریکرسر معنا دا چې اولنی مواد اخلي را مټیریلز اخلي او بیا هغه را مټیریلز چې دی په دې کې چې کوم انزایمونه موجود وي د هغه په واسطه سره بیا لیپیډز مالیکول پروډوس کوي د هغه په واسطه سره بیا ځینې مثلا مختلف پروسسونه دي چې هغه پروسسونه بیا د څه کوي سرته یې رسوي ما تاسو ویل چې دلته لیپیډز مالیکول څه کېږي سنتسایز کېږي لکه فیټي اسیدز فاسفولیپیډز کولیسټرول دا ټول دلته څه کېږي پروډوس کېږي نو دا ټول چې دلته پروډوس کېږي دا څه رقم د چی پر اساس باندې کېږي دا لومړی سموث اندوپلازمیک ریټیکولم چې دا پریکرسر مواد اخلي پریکرسر چې ته ویل کېږي را مټیریلز اولنی مواد ته ویل کېږي دغه اولنی مواد دی اخلي دغه څخه وروسته په دې کې چې کوم انزایمونه موجود دي د هغه په واسطه سره د چی کوي د دې څخه بیا لیپیډز مالیکولونه جوړوي او کوم نور وظایف چې لري کوم نور وظیفې چې دی لري هغه څه کوي سرته یې رسوي نو پریکرسر خپل چې ته ویل کېږي اولنی مواد ته ویل کېږي رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه ته د ام ار ان اے لاري مثلا د راځي مثلا هغه کوم معلومات چې انفارمیشن او د سموث اندوپلازمیک ریټیکولم چې دا پریکرسر مواد اخلي او په هغه باندې خپل پروسس سره رسوي او دغه څخه نور مواد څه پروډوس کوي اوس نو د مثال په توګه سره د سموث اندوپلازمیک ریټیکولم څخه هم مواد پروډوس ولا او د رف اندوپلازمیک ریټیکولم څخه هم مواد پروډوس ولا د سموث اندوپلازمیک ریټیکولم څخه مواد دا هم په ویزیکلز کې یا مثلا په مختلفو ویزیکلز کې دا ځي اکسکریټ کیږي د مثال په توګه سره مثلا دلته مثلا یو لیپیډ جوړ سو د مثال په توګه یا هم یو لیپیډ مالیکول جوړ سو بیا دا لیپیډ مالیکول چې کیږي په ویزیکل کې مثلا دا اچول کیږي او دغه څخه وروسته بیا دا څه کیږي بیا دا سایټوپلازم ته څه کیږي ریلیز کیږي دا مواد د چیش څخه جوړ شو دا مواد مثلا سموث اندوپلازمیک ریټیکولم پروډوس کړه همداسې رف اندوپلازمیک ریټیکولم ته چې موږ تاسو وګورو رف اندوپلازمیک ریټیکولم هم خپل دغه مواد څخه وکړل دا پروډوس کړل دا مثلا هغه د څخه د جلاس ولا هغه جوړ ولا سنتسایز والته دغه دواړه د رف اندوپلازمیک ریټیکولم او د سموث اندوپلازمیک ریټیکولم دغه کوم مواد چې دا دواړه بیا ځي چیرې یو بل ساختمان ته چې هغه ساختمان ته ویل کېږي ګولجی اپارټس مانا تاسو فرض کړئ چې مثلا دغه مواد د مثال په توګه سره د رف اندوپلازمیک ریټیکولم څخه مثلا راغله یا مثلا د مثال په توګه سره د
سموث اندوپلازمیک ریټیکولم څخه دا بیا راځي یو بل ساختمان ته چې د ساختمان ته بیا چې وایو موږ تاسو د ساختمان ته بیا ویل کېږي ګولجي اپارټس. موږ تاسو به ولیکو چې د ساختمان ته چې ویل کېږي د ساختمان ته ویل کېږي ګولجي. اوس نو د ګولجي اپارټس یا هم د بل ساختمان د دې وظیفه چې ده یا مثلا دا کم وظایف لري د دې مثلا کم وظیفې دي راځو پر دې ټول باندې بحث کوو. ګورئ دا مواد مثلا د رف ای آر څخه راغله دغسې مثلا مواد راځي د چې څخه مثلا د سموث ای آر څخه دغسې مواد راځي. اوس نو په دا ځای کې لومړی شی چې دی په ګولجي اپارټس کې کم مواد چې د رف ای آر څخه راځي هغه هم مثلا ګولجي اپارټس ته ځي او کم مواد چې مثلا د سموث ای آر څخه راځي هغه هم چې کېږي ګولجي اپارټس ته ځي. نو د ګولجي اپارټس د دې څخه لومړنۍ وظیفه موږ تاسو داسې ویلی سو چې لومړنۍ وظیفه د دې دا ده چې دا چې کوي دا مواد ریسیو کوي پروتینونه یا هر شی چې وي په ویزیکلز کې دا هغه څه کوي دا مواد ریسیو کوي receives vesicles from rough ER and smooth ER. د rough ER او د smooth ER د دواړو څخه دا چې کوي په ویزیکلز کې مواد ترلاسه کوي. بیا پر هغه موادو باندې کم پروسسونه سرته رسوي نور دا کم کار سرته رسوي. راځو هغه وایو خو د هغه تر مخه یو وارې د دې سټرکچر یا ساختمان زده کوو. ګورئ که چیرې تاسو دغه رف ای آر ته وګورئ دلته تاسو وګورئ یو د دې دغه برخه سوله دا برخه یې سول چې دغه برخې ته چې راځي د رف ای آر او همدارنګه د سموث ای آر څخه چې کوم مواد دي هغه دغه ځای ته لارې د څه په کوي خپل ځان ته مثلا اخلي ریسیو کوي یعنی هغه مواد چیرې دغه برخه ته دا برخه عموما د اندوپلازمیک ریټیکولم و طرف ته وي. زه داسې مشخص نه وایم چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم و طرف ته وي یا د سموث دا د دواړه د اندوپلازمیک ریټیکولم خپل یو د بل سره دي. نو دا د چی دي د اندوپلازمیک ریټیکولم و طرف ته دغه خوا او دته چې ویل کېږي دته سیس فیس اف ګولجي ویل کېږي. چې ورته ویل کېږي سیس فیس اف ګولجي یا هم داسې ورته ویل چې دته سیس ګولجي ورته ویل کېږي. اوس نو سیس ګولجي کم طرف سو سیس ګولجي د ګولجي اپارټس هغه طرف سو کوم چې مواد څه کوي ریسیو کوي او دا خپل د اندوپلازمیک ریټیکولم وخواته ده دغه طرف ته دی چې دی د اندوپلازمیک ریټیکولم طرف. کله چې مواد مثلا د دې دننه راغله د هغه څخه وروسته پر دې باندې مثلا مختلف پروسسونه سرته رسیږي په میډل سپیس اف د ګولجي کې مختلف په دې باندې هغه پروسس سرته رسیږي کوم پروسسونه سرته رسیږي دا هم تاسو ته وایم. د هغه څخه وروسته بیا د دغه برخې د لارې دا مواد بیرته په یو ویزیکل کې څه کېږي دا مواد بیرته په یو ویزیکل کې وځي مواد بیرته څه کېږي په یو ویزیکل کې وځي. اوس نو هغه طرف د کم څخه چې دا مواد بیرته په یو ویزیکل کې وځي دغه طرف ته ترانس فیس اف ګولجي ویل کېږي. دې طرف ته چې ویل کېږي ترانس فیس اف ګولجي یا هم ترانس ګولجي ورته ویل کېږي. دا د دې چې دي ساختمان دي معنا ساختمان په داسې شکل سره دی چې یو سیس فیس لري بل ترانس فیس لري. په سیس فیس چې دی د هغه د اندوپلازمیک ریټیکولم و طرف ته دی کوم چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم څخه او د سموث اندوپلازمیک ریټیکولم څخه مواد ترلاسه کوي او بل د دې ترانس فیس دی کوم چې مواد د پروسس کولو څخه وروسته پروتینونه د پروسس کولو څخه وروسته دا څه کوي بیرته یې سایټوپلازم ته ریلیز کوي. نو دغه برخه ته چې ویل کېږي ترانس فیس اف ګولجي ورته ویل کېږي چې په لنډ ډول سره یو ته سیس ګولجي ویل کېږي او بل ته چې ویل کېږي بل ته ترانس ګولجي ورته ویل کېږي. راځو اوس نو ګولجي اپارټس چې دی دا د سموث اندوپلازمیک ریټیکولم څخه او د رف اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د مواد څه وکړله ترلاسه کړه. اوس نو په دې کم مثلا پروسسونه په دې کې دلته سرته رسیږي. ګولجي اپارټس چې دی دا مواد موډیفای کوي. څه په کوي موډیفای کوي. موډیفیکیشن چې شته ویل کېږي راځو تاسو ته لومړی موډیفیکیشن وایم. موډیفیکیشن خپل اکټیویشن ته هم ویل کېږي. اکټیویشن ته هم ویل کېږي. مثلا په سموث اندوپلازمیک ریټیکولم کې چې کوم مواد پروډوس ولا یا په رف اندوپلازمیک ریټیکولم کې دغه مواد د مثال په توګه سره باید چیرې ولاړ سي دا مثلا د کم ځای مواد دي
دا مثلا لایزوزومال پروتینز دي، دا مثلا ممبرانس پروتینز دي، دا مثلا هغه پروتینونه دي چې هغه باید اکسکریټ سي. کم پروتینونه دي دا، یا مثلا دا باید مثال په توګه چیرې ولاړ سي یا کم کار سرته ورسوي، د دې دغه ټول اکټیویشن، دغه ټول موډیفیکیشن دا ټول په ګولجي اپارټس کې سرته رسیږي د مختلفو پروسسو له لارې. د مختلفو پروسسو له لارې دا څه پکېږي سرته رسیږي. د دې د موډیفیکیشن پروسسونه چې دي دوه مهم پروسسونه یې، یو چې دی هغه ان ټایپ دی یا د ان ټایپ اکټیویشن وایي. که چیرې تاسو په یاد ما تاسو ویل چې په رافت اندوپلازمیک ریټیکولم کې هم د موادو ان ټایپ اکټیویشن یا ان ټایپ موډیفیکیشن څه کېږي سرته رسیږي. او همدارنګه دوهم ډول چې دی د دې هغه او ټایپ. دوهم ډول چې دی، دوهم ډول موډیفیکیشن چې دی هغه او ټایپ. ان ټایپ موډیفیکیشن مې مخکې هم درته وښوی چې کله د پروټینونو د دې د نایتروجن برخې ته شوګر ورته اډ کیږي د مثلا د موډیفیکیشن لپاره، هغه ته ان ټایپ موډیفیکیشن یا اکټیویشن ویل کیږي، او یا هم ګلایکوسیلیشن ورته ویل کیږي. او کله چې د دې د او یا هم د اکسیجن برخې ته شوګر ورته اډ کیږي، هغه ته باید شویل کیږي او ټایپ ګلایکوسیلیشن یا هم د ته شویل کیږي موډیفیکیشن ورته ویل کیږي. دغه دواړه پروسسونه چې دي د ته په خپل بیا چې شوي، دغه دواړه پروسسونه ته لکه څنګه چې ما مخکې درته ویل د ته ګلایکوسیلیشن ورته ویل کیږي. یعنی کوم د موادو یا د پروټینونو موډیفیکیشن چې دی یا د لیپیډز د شانو هغه کوم موډیفیکیشن چې سرته رسیږي هغه د دوو پروسسو په واسطه سره سرته رسیږي. یو د ګلایکوسیلیشن پروسس دی، هغه چې په هغه کې بیا دوه ډوله ګلایکوسیلیشن سرته رسیږي، یو ان ټایپ دی او بل او ټایپ. ګورئ ان ټایپ خو موږ تاسو مخکې هم ویلي، راځم او ټایپ ته. د او ټایپ ګلایکوسیلیشن چې دی دا باید تاسو په یاد وي، دا یوازې چیرې سرته رسیږي؟ یوازې په ګولجي اپارټس کې سرته رسیږي. او ټایپ ګلایکوسیلیشن چې دی هغه یوازې او یوازې په ګولجي اپارټس کې سرته رسیږي. ګورئ ان ټایپ موږ تاسو په رف اندوپلازمیک ریټیکولم کې هم ویلي، مګر کوم او ټایپ ګلایکوسیلیشن چې دی هغه یوازې او یوازې چیرې سرته رسیږي؟ په ګولجي اپارټس کې سرته رسیږي، هغه په بل کوم ارګانیل کې سرته نه رسیږي. او دوهم پروسس چې مثلا دغه په واسطه سره د موادو موډیفیکیشن سرته رسیږي، هغه ته شویل کیږي فاسفوریلیشن ورته ویل کیږي. هغه ته شویل کیږي فاسفوریلیشن ورته ویل کیږي. ګورئ یو شی تاسو په یاد وي، ما تاسو ته دغه کوم د موډیفیکیشن پروسس چې دی دا باید تاسو په دې ډول سره په یاد کړئ چې موډیفیکیشن چې دی هغه په دوه ډوله سره سرته رسیږي. یو ګلایکوسیلیشن دی په کوم کې چې ان ټایپ موجود دی یا او ټایپ موجود دی. او ټایپ یوازې په ګولجي اپارټس کې سرته رسیږي. او دوهم چې دی هغه ته شویل کیږي، هغه ته فاسفوریلیشن ورته ویل کیږي. دغه فاسفوریلیشن چې دی دا هم د موډیفیکیشن د پروسسو څخه یا هم د دې دغه کوم ډولونه چې دي د هغو د ډولونو څخه یو ډول دی. نو موډیفیکیشن یې په دوه ډوله سرته رسیږي، یو چې دی هغه ګلایکوسیلیشن او بل چې دی هغه فاسفوریلیشن. د هغه څخه وروسته دغه کوم مواد چې مثلا راله دا بیا پیک کیږي. پیکیجینګ دغه مالیکولونه چې دا بیا څه پکېږي؟ پیکیج کیږي. معنی که چیرې دا د دې لومړنۍ وظیفه سي د ګولجي اپارټس، دا به مثلا دوهمه وظیفه سي، درېیمې وظیفې ته کې چیرې موږ راسو هغه څه شي دی؟ پیکیجینګ اف مالیکولز. مالیکول څه پکېږي؟ بیا پیکیج کیږي. د څه شي لپاره پیکیج کیږي؟ یا د لایزوزوم د تلو لپاره چې دا به بیا چیرې ځي؟ دا به لایزوزوم ته ځي. یا به د چیش لپاره پیکیج کیږي؟ د ممبران لپاره چې دا پروټینونه به چیرې ته ځي؟ یا دا به ممبران ته ځي. او یا به د اکسکریشن لپاره، د چیش لپاره؟ د اکسکریشن لپاره چې دا پروټینونه باید د حجرې څخه د باندې څه وشي؟ اکسکریټ سي. نو دا بیا چې کیږي په خپل په ویزیکلز کې، لکه څنګه چې مخکې درته ویل دا هم دغه سي په ویزیکلز کې دا مثلا چې پکې راوځي او دغه مثلا پروټینونه مواد موډیفاید مواد دوی ته خپل ډیسټنس خپل هغه لوکیشن چې هغه معلوم وي چې دوی باید چیرې ولاړ سي. ګولجي اپارټس په دوی کې دغه څه پکړ دوی موډیفای کړي وي، دوی یې څه پکړي وي اکټیویټ کړي وي. دوی بیا چیرې ځي؟ یا به دا لایزوزوم ته ځي یا به دا ممبران ته ځي او یا به دا څه پکېږي؟ دا به اکسکریټ کیږي. دا د دې چې شوله دا د دې هغه وظایف سوله او همدارنګه چې مثلا دوی په څه ډول سره مثلا اکټیویټ کیږي او د اکټیویشن هغه برخې د ټول مو په دغه
د ګلجي اپاراتس چې کوم مثلا هغه ساختمان دی چې د سیس ګلجي برخه لري، ترانس ګلجي برخه لري، همدارنګه خپل میډیل سرفیس لري چې په هغه کې مثلا خپل سپیس لري چې مثلا په هغه کې کوم هغه موډیفیکیشن چې دې سرته رسیږي، او همدارنګه د څه رقم موډیفیکیشن سرته رسیږي، د کوم پروسیسور لارې سرته رسیږي، دا مو هم وویل. دغه څخه وروسته دا پروټینونه چې دي د موډیفیکیشن څخه وروسته پیکیج کیږي د مختلفو ارګانلونو لپاره، بیا د هغو ارګانلونو پر طرف باندې دي چې کوي حرکت